د امام بخاری رحمت الله علیه د ذات خبره شروع وا هغه طبقه چې هغه د امام بخاری رحمت الله علیه د ذات سره او د امام بخاری رحمت الله علیه د کتاب سره د تعلق دعوه کوي د نسبت دعوه کوي هغه هم د امام بخاری رحمت الله علیه معمولات نه مني. په نن سبق کې د امام بخاری رحمت الله علیه معمولات دي چې د رمضان مبارک په میاشت کې به امام بخاری رحمت الله علیه معمول وو چې کله به هم د رمضان مبارک میاشت په نظر راغله بیا به د شپې به چې کومه د شاګردانو دا به تراجم شول او امام بخاری رحمت الله علیه به 100 رکعات تراویح ورکولې او په هر رکعت کې به 100 آیاتونه ویل. دا د امام بخاری اول معمول وو چې غیر مقلدین دا معمول منلو ته کله هم تیار نه دي. او امام بخاری رحمت الله علیه د سحر نه تر بیګا پورې د روزه ماتي پورې با امام بخاری رحمت الله علیه یو قران کریم مکمل ختم کاوه. او باب امام بخاری رحمت الله علیه تراویح نه بعد سحر د روزې نیولو وخت پورې امام بخاری رحمت الله علیه ثلث قران یعنی د قران کریم درمه حصہ لسی پرې دا امام بخاری رحمت الله علیه تلاوت کاوه. نو کچیرته مونږ اندازه ولګاو د امام بخاری رحمت الله علیه دا معمول ده چې دبا هر ورځ یو قران کریم ختم کاو او په دغه ورځ باندې به الله سپاره نور ورسره ویلي. نو مطلب دا چې په درې ورځو کې امام بخاری رحمت الله علیه څلور قران ختم کول نو دا د امام بخاری رحمت الله علیه معمول ده. خو غیر مقلدین دا خبره هم نه مني. بهرحال خبره وزمخ کې ته بیانوم. امام بخاری رحمت الله علیه دا معمول مقسم بن سعد فرمایي وای کان محمد بن اسماعیل اذا كان اول ليله من شهر رمضان يجتمع اليه اصحابه چې کله به هم د رمضان مبارک میاشت په نظر راغله بیا به امام بخاری رحمت الله علیه شاګردان د خواته راجم شو ويقرأ فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعه 20 آیه. امام بخاری رحمت الله علیه با 100 رکعات تراویح ورکول او په هر رکعت کې به 100 آیاتونه وایي. وكذلك الى ان يختم القران او داسې د قران کریم ختمولو پورې به امام بخاری دا معمول. او بیا وكان يقرأ في السحر ما بين النصف الى الثلث من القران فيختم عند السحر في كل 3 ليال وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمه ويكون ختمه عند الافطار كل ليله ويقول عند كل ختمه دعوه مستجابه. هدي الساري لابن حجر اسقلاني صفحه نمبر 673. نو امام بخاری رحمت الله علیه دا معمول چې د سحر نه تر بیګا پورې بعد امام بخاری رحمت الله علیه یو قران کریم مکمل تلاوت کاوه. او بیا روزه تراویح نه بعد سحر د روزې نیولو وخت پورې امام بخاری رحمت الله علیه بل سپاره تلاوت کوله. او دا امام بخاری چې هر د قران کریم ختمولو وخت الله تعالی دعاګانې هم قبلوي. نو امام بخاری رحمت الله علیه دا معمول ده. خو بعض هغه خلک چې د نامو دعوه کوي د دو په نامه باندې خپل ځان بچ کوي او وايي چې امام بخاری رحمت الله علیه موږ هر خبره منو امام بخاری هر معمول موږ منو حالانکه دا خبره نه مانی. غیر مقلد یو عالم ده مولوی یونس دا وفات شوی دا 1338 هجری کې دا فرمایي چې ایک رات میں سارا قرآن کریم ختم کرنا بدعت اور گناہ ہے. کتاب نوم دا دستور المتقی صفحه نمبر 114. وای په یو ورځ کې په یو شپه کې ټول قران کریم ختم کول دا بدعت ده ګناه ده. نو گویا د په امام بخاری باندې د بدعتي فتوا هم ولګوله چې امام بخاری رحمت الله علیه دا بدعتي ده او د داسې په امام بخاری باندې دا فتوا هم ولګوله چې امام بخاری رحمت الله علیه نعوذ بالله دا د ګناه ول کار کړی. ګناه د هر انسان نه کیږي خدا د قصدن په امام بخاری باندې تهمت لګوي. نمبر 2 غیر مقلد علامه وحید الزمان دغه خپل کتاب تیسیر الباری جلد 6 صفحہ نمبر 535 پدا کے دا فرمائی اہل حدیث نے 3 دن سے جلد میں قرآن کا ختم کرنا مکروہ رکھا ہے. وائی پدری ورځونه زر قرآن کریم ختم کول دا مکروه عمل. نو گویا دی په امام بخاری باندې دغه دعوه هم ولګول دا تهمت په ولګاو چې امام بخاری مکروه عمل کوي او دا ورته چې امام بخاری بدعتي ده او امام بخاری د ګناه ول کار کړی ده. نو داوا کوي د دې چې موږ د امام بخاری سره تعلق ده امام بخاری سره نسبت ده امام بخاری موږ هر خبره منو خدالته امام بخاری باندې بدعتيانه فتوا لګوي
زړه خبره و چې د شرک فلسفه په لګولې و خبره تر شوی د خبره دالته د بدعت ولا او د ګناه ولا او داسې د مکروه عمل ولا فتوا دا د امام بخاری رحمت الله علیه باندې لګولې ده او د امام بخاری رحمت الله علیه دغه حدیث نه یو خبره بل هم ثابتېږي چې امام بخاری رحمت الله علیه دا ثابتوي چې د تهجد منځ دا ځانته ده او داسې تراویح دا ځانته دي خو غیر مقلدین دا خبره هم نه مني هغه وایي چې تهجد منځ او د تراویح منځ دا دواړه دا یو منځ ده په دا کې فرق نشته امام بخاری رحمت الله علیه عبارت ده وكان يقرأ في السحر ما بين نصف الى الثلث من القرآن فيختم امام بخاری رحمت الله علیه په تراویح کې په هر رکعت کې شل رکعاتو کې په هر رکعت کې به شل رکعاته شل آیات تلاوت کوو دا خو ځان تشه او بیا د امام بخاری رحمت الله دا معمول چې د شپې نه ونی ساعت سحر د روزې نیولو وخت پورې امام بخاری رحمت الله علیه ثلث قرآن لس پاره تلاوت کوو نو ګویا چې امام بخاری رحمت الله علیه تراویح ول ځان ته معمول وو او ورسته تلاوت ول ځان ته معمول وو د دینه دا خبره ثابتوي چې تراویح منځ دا ځان ته دا او د تهجد منځ ځان ته خو غیر مقلدین دا خبره بالکل نه مني دا وایي چې تهجد منځ ځان ته دا او د تراویح منځ دا ځان ته غیر مقلد یو عالم دا علامه وحید الزمان دو کتاب نزول الابرار صفحه نمبر 126 صفحه نمبر 127 دا فرمایي چې غیر مقلدینو خواته د تهجد منځ او د تراویح منځ کومه دا دغه یو ده وای تهجد کی نماز اور تراویح ایک ہے مطلب د تهجد منځ او د تراویح په منځ کې هیڅ فرق نشته دا بالکل یو منځ ده الانکه امام بخاری دا خبره ثابتوي چې یو منځ نه ده بلکې دوه منځونه دي تراویح ځان ته منځ او د تهجد ځان ته منځ او غیر مقلدین د امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره منلو ته هم تیار نه دي ابواب صحیح بخاری غیر مقلدین په دې ځکه نن دا خبره ثابتو چې امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب کې بعض ابواب ذکر کړی دي چې هغه د امام بخاری ترجمه الباب ده یعنی د فقهي مذهب ده امام بخاری رحمت الله علیه بعض ابواب راوړي دي خو غیر مقلدین د امام بخاری رحمت الله علیه دا ابواب منلو ته هم تیار نه دي امام بخاری رحمت الله علیه اول باب راوړی ده باب من يريد الله به خيرا يفقهه في دين الله تعالی چې کوم کسره د خیر فیصله وکړي به الله تعالی دته د دین سمجھ ور نصیب کوي نو امام بخاری رحمت الله علیه په دغه ځای کې د فقه عظمت او د فقه فضیلت بیانوي خو غیر مقلدین دا د فقه او دغه سي د فقيه د دشمنان دي دا وایي چې احادیث ځان ته شي دا او فقه دا ځان ته شي دا الانکه امام بخاری رحمت الله علیه د فقه فضیلت بیانوي اهمیت بیانوي خو غیر مقلدین د اهمیت منلو ته کله هم تیار نه دي غیر مقلد عالم دا پروفیسر محمد اکرم نسیم ججا دغه لیکل فقہ حدیث کا پل نہیں بلکہ بغیرتی بے حیائی اور بے دینی جیسے پلوں کا جوش ہے تفہیم السنہ صفحہ نمبر 461 امام بخاری رحمت اللہ علیہ د فقه اهمیت بیانوي او غیر مقلدین سوئی وای دا حدیث کا پل نہیں بلکہ بغیرتی بے حیائی اور بے دینی جیسے پلوں کا جوش استغفر اللہ حالانکه که تعریف نشه بیانو برائی خیمه بیانو مذمت خیمه بیانو نو د غیر مقلدین مثال داسې ده چې کوم یو سړی د دوی تعریف کوي بس هغه سړی د دوی ده او چې کوم سړی د دوی مذمت بیانوي د دوی د خبرو تایید نه کوي هغه که اسمان ته وای نه وخیږي خو دوی بیا هم هغه نه مني نو دوی دعوه کوي چې امام بخاری رحمت الله علیه دا د مونږ ده او دلته امام بخاری رحمت الله علیه د فقه فضیلت اهمیت بیانوي خدای د فقه فضیلت او اهمیت منلو ته کله هم تیار نه دي امام بخاری رحمت الله علیه بل باب قائم کړی دا باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراهیت الله يفهموا امام بخاری دا فرمایي وای چې کوم یو قوم دی وو فن سره واقف نه وي بیا هغه قوم ته داسې فن ما بیانوي ځکه چې صوفیای کرام دا خبره بیانوي وای چې کوم خلکو د تصوف سره ډیر تعلق نه وي بیا هغه دا ډایرکټ تصوف فن نه شروع کوي
ځکه چې دا ګمراهي ته ورنږدې کېږي. تصوف فن دا ډېر مشکل فن ده. دغه وجه نه براه راست کتابو ته رجوع کول، تصوف کې ډېره زیاته ډایرکټ مطالعه کول دا سړی خرابوي. نو غیر مقلد نو په دې ځای کې امام بخاري رحمت الله علیه دا خبره ثابتوي چې کوم خلک د یو فن سره واقف نه وي هغه خلکو ته هغه فن ما بیانوي، قدر یې نه وي ورسره. داسې نه وي چې کله خراب شي. په دا کې کتمان علم نه راځي، د هغو خیرخواهي مقصود وي چې هر خبره هر سړي ته ما بیانوي. خو غیر مقلد دا خبره کله هم نه مني، بلکې غیر مقلد دا وایي چې دا کتمان علم نه. نعوذ بالله. امام بخاري رحمت الله علیه چې د خپل علوم پټوي. امام بخاري رحمت الله علیه درم باب راوړی دا باب اهل العلم والفضل احق بالامامه. امام بخاري رحمت الله علیه دا خبره ثابتوي چې د امامت زیات حقدار دا عالم ده. کچیرته یو مجلس وي په هغه قاریان هم وي عالمان هم وي، نو زیات حق د عالم ده چې عالم سره امامتي ورته وکړي. خو غیر مقلدین د امام بخاري رحمت الله علیه دغه ترجمه الباب کله هم نه مني، بلکې دا وایي چې زیات حقدار دا قاری ده. غیر مقلد په دغه ځای کې هم د امام بخاري مخالفت کړی ده او بیا وایي چې موږ د امام بخاري رحمت الله علیه خبره منو. امام بخاري دا د موږ د مذهب ده، امام بخاري اهل حدیث ته، موږ د صحیح بخاري هر خبره منو، حالانکه ترجمه الباب نه مني، د دو فقهي مذهب نه مني. امام بخاري رحمت الله علیه بل باب قائم کړی دا باب من شبه اصلا معلوما باصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل. د دین اسلام څلور ارکان دي: قرآن، سنت، اجماع، قیاس. دا څلور چې کوم دي قرآن، سنت، اجماع، قیاس، دغه څلور د موږ استدلال کولای شي. خو غیر مقلدین دلته صرف قرآن او حدیث مني او داسې اجماع او قیاس نه مني، تقلید نه مني، د تقلید انکار کوي. حالانکه په دې ځکه چې یو خبره درته ثابتوم چې غیر مقلدین دا په ظاهره خوای چې تقلید شرک ده. تقلید ما کوي. تقلید معنا خو کېږي پټا ها پاډا، او تقلید شرک ته الله تعالی دې موږ د تقلید نه وسای. دا غیر مقلدین وایي، خو په حقیقت کې د تقلید کوي. د چې د امام بخاري رحمت الله علیه خبره مانی دا تقلید شو. دا خو نه الله تعالی دا او نه صحابي ده، بلکې عام امتی ده. امام دی، د امام شافعي رحمت الله علیه مقلد ده، د خبره مانی. نو په ظاهره دا وایي چې موږ تقلید نه کوو، خو په حقیقت کې د دې هر خبره د تقلید نه بغیر کېدلی نشي. څومره چې اجتهادي مسائل دي دا ټول راواخله. دوی ته وایي تاسې لمونځ کوئ، دی به درته چاو په لمانځه کې تاسې لاسونه اوچتوئ، په لمانځه کې تاسې لاسونه دلته نیسئ. په حدیث کې ثابته که بخاري شریف کې چې آیا دغه لاسونه اوچتول، لاسونه نیول، ثنا ویل دغه فرض ده، واجب ده، مستحب ده، مکروه ده، څه شی ده؟ که څوک دا کار نه وکړي آیا د دې لمونځ کېږي او که نه؟ دا په بخاري کې راجوت. بخاري خود څه کوي؟ د حدیث په کتاب کې راښکاره کړه. نو هره اجتهادي مسله چې کومه ده په کتابو کې نشته، د حدیث په کتابو کې نشته، خو دی بیا هم دا عمل کوي. دی هم په لمانځه کې بیا هم دا عمل کوي. د روزې په حالت کې وینا چاته ورکول، ډریپ لګول، په نکاح باندې په فون موبایل فون باندې نکاح پراول، دا اجتهادي مسایل په حدیثو کې نشته، خو دی بیا هم دا مني. تقلید کوي. په ظاهر صرف دا وایي چې موږ تقلید نه کوو، او بیا دا وایي چې اجتهادي مسایل او قیاس دا جایز نه ده، بلکې غیر مقلدین دا ته شیطان کار وایي، یا دا د شیطان کار ده. د یو کتاب ده عبدالقادر حصاری مصنف ته اسلام میں اصلی پہچان، اصلی اہل سنت کی پہچان، صفحه نمبر 102. په دغه کې دا خبره بیان کړې ده چې غیر مقلد دغه قیاس ته کار شیطان وایي. امام بخاري رحمت الله علیه یو بل باب قائم کړی دا چې هغه د ترجمه الباب ده باب من اجاز الطلاق الثلاث الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. امام بخاري رحمت الله علیه دا خبره بیانوي وای درې طلاق دا درې دي، درې طلاق درې دي، درې طلاق یو نه ده، درې طلاق درې دي. خو غیر مقلدین په دا باندې انشاء الله مستقل د طلاق په موضوع باندې فایل ده، خو دغه غیر مقلدین دا خبره کله هم نه مني. غیر مقلدین یو عالم ده صدیق
نواب صدیق حسن خان دغه یو کتاب لیکلی د الروضة الندیه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 50 په دا کې د طلاق متعلق څلور اقوال ذکر کړي دي او څلورم اقوال دا ده الرابع انه يقع واحده رجعيه وای دا درې طلاق دا درې نه دي بلکې دا یو طلاق رجعي نو غیر مقلدین په دې ځای کې د امام بخاری خبره هم نه مني زمون خبره خو دې نه منله اخو ځان ته ده خو امام بخاری فرمایي چې درې طلاق درې دي نواب صدیق حسن خان د غیر مقلدینو غټ عالم ده مشهور عالم ده دا فیني وای الرابع انه يقع واحده رجعيه وای دا درې طلاق دا یو طلاق رجعي وشمارل کیږي او دا سه ثنا الله امر سری دغه یو کتاب د فتاوی ثنائیه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 251 ادا خبره بیانوي وای په یو مجلس کې چیرته درې طلاق وي دغه درې طلاق یو طلاق رجعي حکم ده دغه درې حکم چې کوم ده دا د یو طلاق رجعي غونه ده لکه یو طلاق رجعي چې ورکی نو غیر مقلدین په دې ځکه هم د امام بخاری رحمت الله علیه خبره منلو ته کله هم تیار نه دي امام بخاری فرمایي وای درې طلاق درې دي غیر مقلدین وای درې طلاق یو شمارل کی امام بخاری رحمت الله علیه یو بل باب قائم کړی دا باب الاخذ بالیدین وای مصافحه لاس ملاول په دوه لاسو سره دا سنت عمل ده دا سنت کار ده خو غیر مقلدین دا خبره کله هم نه مني هغه وای چې غیر مقلدین دا وای چې مصافحه په یو لاس سره کول دغه سنت عبدالرحمن مبارک پوری ایک ہاتھ سے مصافحه دا د کتاب دا صفحه نمبر 6 په دا کې دا لیکل چې مصافحه دا په یو لاس سره کول دا سنت عمل ده نو په دغه ځای کې هم غیر مقلدین دا د امام بخاری رحمت الله علیه مخالفت کوي امام بخاری رحمت الله علیه یو بل باب قائم کړی دا باب الاقتداء بسنن رسول الله صلی الله علیه وسلم وقول الله تعالی وجعلنا للمتقین اماما قال ائمه نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بما من بعدنا دلته مسلسل تواتر سره تقلید ثابت ده امام بخاری رحمت الله علیه تقلید ثابتوي وای چې مونږ نه چې کوم مخکې تیر شوی دي مونږ به د هغو خبره منو ائمه نقتدي بمن قبلنا مونږ به دا خبره منو چې کوم مونږ نه مخکې تیر شوی دي ويقتدي بنا من بعدنا او چې کوم مونږ نه ورسته راځي هغه به د مونږ خبره مني د توي تقلید خو غیر مقلدین د امام بخاری رحمت الله علیه دغه خبره منلو ته هم تیار نه دي تقلید دی وایي دا شرک ده غیر مقلدین څه وایي تقلید شرک ده نو ګویا امام بخاری تقلید مني نو د مذهب امام بخاری مشرک شو امام بخاری رحمت الله علیه خپل کتاب کې څه داسې احادیث راوړي دي چې غیر مقلدین هغه احادیث منلو ته کله هم تیار نه دي دعوا دا کوي چې امام بخاری دا د مونږ صحیح بخاری دا د مونږ هر عمل د صحیح بخاری نه پېښ کوو او چې کله هم د چا مطالبه کوي یا چې صحیح بخاری نه حدیث راوړي صحیح بخاری نه حدیث راوړي خپل هم صحیح بخاری نه حدیث پېښ کوي خو ډېر زیات بشمیر احادیث داسې موجود دي په صحیح بخاری کې چې هغه غیر مقلدین د هغو احادیثو مخالفت غیر مقلدین هغه احادیث مني هم نه امام بخاری حدیث مني حدیث راوړی ده خو غیر مقلدین د امام بخاری خبره نه غیر مقلدین د نبی علیه الصلاه والسلام احادیث هم نه د هغې خلاف موقف اختیار امام بخاری رحمت الله علیه اول حدیث راوړی ده د هغه موضوع ده چې ښځه باندې لاس لګولو سره اودس نه ماتېږي نو ام المؤمنین ام عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي کله چې نبی علیه الصلاه والسلام لمونځ کوو بیا په هغه وخت کې ما چې مې پښې وې دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې فاذا سجد غمزني چې کله به نبی علیه الصلاه والسلام سجده کوله دا به خوب باندې به سوکه سوکه لاسونه کوي زور به وکړي صرف اشاره وکړه چې تبخیر ټولې کوي بیا ام عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما به خپل بخیر ټولې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده مکمله کړه او دا پاسېدو بیا ام عائشه فرمایي بسطتهما خیچو کومه دا ما به په لاندې او دا څنګه فرمایي ول بیوت اليوم یزيد ليس فيها مصابيح دا ګورم دا سوچ په هغه وخت کې دا لټین او چراغ شي نو دې حدیث دا معلومه شو چې خاصه باندې کچېرته یو کس لاس ولګوي بیا هغه سره اودس نه ماتي کچېرته لاس لګول سره اودس ماتېدل
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به مونځ مات کړی وای او دوباره به یې اودس کړی. خو نبي علیه الصلاه والسلام هغه مونځ هسې جاري وساته، مونځ یې مکمل کړ خو دوباره یې اودس نه وکړ. نو امام بخاري رحمت الله علیه دا حدیث راوړی ده او دا خبره ثابتوي چې ښځې باندې لاس لګولو سره اودس دا نه ماتي. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم زد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخي بدوم ورجلاي في قبلتي أو دماغ خيج كويدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مختوي فإذا سجد غمزني تكلم النبي عليه الصلاة والسلام سجدة كولا بیا دماغ خوباني سوكا زور كو فقبضت رجلي وما خپل بخيرا ورن لكلي فإذا قام تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدة مكملة كلا بسطتهما ما بیا خيج كما دي هغه بیا کلاو مکلی خپل اصلي کیفیت ته مایول. نو دا نه معلومه شوه چې ښځه باندې لاس لګولو سره اودس نه ماتېږي، خو غیر مقلدین دا خبرې منلو ته کله هم تیار نه دي. نبي علیه الصلاة والسلام یوه خبره بیانوي او غیر مقلدین د هغې مخالف. امام بخاري رحمت الله علیه د نبي علیه الصلاة والسلام خبره بیانوي، امام بخاري خبره مني او غیر مقلدین د امام بخاري خبره هم مني. غیر مقلد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کا صحیح طریقہ ہوا. دا مصنف تا مصنف رئیس ندی کتاب نم دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ ہوا صفحہ نمبر 142. بدا کے دیکھیں کہ عورت کو چونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور خزبانی لاس لگول سر اودس داماتی گی. نو دعوتا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا دمون دا او صحیح بخاری چکمالا دا دمون دا دمون موافق دا من خلاف دا خو بنیادی خبره دا چې د امام بخاري هم مخالفت کوي او د صحیح بخاري هم مخالفت کوي. امام بخاري رحمت الله علیه یوه بله مسله ذکر کړې ده. صحیح بخاري کې دا حدیث موجود ده چې کله هم د ګرمۍ په موسم کې لمر ډېر تیز وي یا په هغه وخت کې تاسې خپل د ماسپښین لمونځ دا لږ وروسته کوئ. اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فیح جهنم. نو امام بخاری رحمت الله علیه دلته دا خبره ثابتوي. دا روایت ذکر کړی ده عن ابو هريره رضی الله تعالی عنه او نافع چې هغه د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه غلام. هغه نبي علیه الصلاه والسلام دا خبره ثابته نقل کوي انه قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فیح جهنم. نو نبي علیه الصلاه والسلام چې د ګرمۍ په موسم کې تاسې ماسپښین لمونځ دا ناوخته کوئ چې کله موسم سوړ شي. خو غیر مقلدین د امام بخاري او د نبي علیه الصلاه والسلام دې خبرې منلو ته کله هم تیار دي. د امام بخاري رحمت الله علیه مخالفت یې کړی ده او د صحیح بخاري مخالفت یې کړی ده. غیر مقلد یو عالم ده ثناء الله امرتسری فتاوا ثنائیه د کتاب ده دغه دا خبره دې کړې ده چې نمبر 1 صفحه نمبر 553 کې وایي نماز ہر حالت میں اول وقت میں پڑھنی افضل ہے. وایي چې په هر حالت کې که ګرمي وي او که یخ وي، که یخني وي که ګرمي وي، په هر حالت کې د ماسپښین لمونځ بلکې هر لمونځ په خپل اول وخت کې کول دغه بهتر ده، افضل ده. نو امام بخاري رحمت الله علیه یوه خبره بیانوي او غیر مقلدین بله خبره بیانوي. دویمه خبره غیر مقلده یو کتاب ده صلات الرسول صفحه نمبر 146 په دا کې دا خبره بیانوي وایي چې د لمونځ د ادا کولو سره سره مونږ ته دا خبره هم ضروري ده چې مونږ د لمانځه وختونه هم د هغوی حفاظت وکړو، د هغو وختونه وپېژنو او بیا وایي مونږ پوره کوشش وکړو چې لمونځ دا مونږ په اول وخت کې ادا کړو. نو امام بخاري رحمت الله علیه دا خبره ثابتوي چې کله هم موسم ګرم وي ماسپښین لمونځ تاسې ناوخته کوئ چې کله موسم رسو شي. خو غیر مقلدین د امام بخاري رحمت الله علیه دې خبرې منلو ته کله هم تیار نه دي. دعوه دا کوي چې امام بخاري دا زموږ ده او صحیح بخاري دا زموږ د زموږ خلاف خبره نه ده، موږ د ټولې خبرې منو، خو حقیقت ته که سوچ کوي د امام بخاري رحمت الله علیه هم مخالفت کوي او د صحیح بخاري هم مخالفت کوي. او امام بخاري رحمت الله علیه یو بل حدیث ذکر کړی ده د هغه موضوع ده چې کله لمونځ درنه قضا شي یا د هغه قضایي ضروري ده. که یو سړی ویده وي د هغه نه لمونځ قضا شي د هغه قضایي ضروري ده، یو سړی قصدن د هغه نه لمونځ پاتې شي څه عذر وي بد عذر وي د هغې قضایي بیا هم ضروري ده.
بارت په دې کې تفصیل ده چې کوم سړی صاحب ترتیب ده کوم سړی صاحب ترتیب نه ده هغه فی الحال هم دلته دا موضوع ده. نو امام بخاري رحمت الله علیه حدیث راوړی ده چې کله مونږ د تاسې نه قضا شي بیا تاسې د هغه مونځ قضایي راګرځوئ معاف نه ده درته. خو غیر مقلدین د امام بخاري رحمت الله علیه دې خبرې ته تیار نه دي. امام بخاري رحمت الله علیه دا خبره دې نه تسلیموي. امام بخاري حدیث راوړی ده حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه دا وایي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خندق په جنګ کې دی په جنګ کې مشغول و د هغه د وجې نه د ده نه د مازدیګر لمونځ قضا شو. بیا نبي علیه الصلاة والسلام ته دا خبره بیان کړه چې مونږ نه خو د مازدیګر لمونځ قضا شوی ده. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې مازدیګر لمونځ خو د ما نه هم پاتې شوی ده. بیا په دې وخت کې دی بطحان یو مقام د دلته لاړ بیا ټول اودسونه وکړل. اودسونه بعد اول دی بیا د مازدیګر قضایي راوګرځوله غروب شمس چې کله لمر سترګه ولوېد د هغې نه بعد مازدیګر قضایي راوګرځوله هغې نه بعد یې ماښام لمونځونه ادا کړل. نو دې نه دا ثابته شوه چې کله هم د تاسې د لمونځ قضا شي بیا د هغه لمونځ قضایي ضروري دی. نن سبا الله تعالی دې موږ تاسې معاف کړي یوه طبقه راغلې ده چې هغه خلکو ته دا دعوت چلوي چې لمونځ درنه قضا شي بیا د هغې قضایي نشته. غلطه خبره ده. په حدیث کې راغلي چې لمونځ دې کله تاسې نه قضا شي بیا د هغه قضایي ضروري دی. امام بخاري رحمة الله عليه حديث دا الفاظ راوړی ده عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس. د خندق ورځ باندې چې کله لمر سترګه ولوېدله فجعل يسب كفار قريش. حضرت عمر رضي الله تعالى عنه د لمانځه قضا کولو د وجې نه کفارو ته ډېر غلطې خبرې وکړې. فقال يا رسول الله حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه ورته فرمایي یا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس. چې مونږ خو د مازدیګر لمونځ نه ده کړی مونږ نه خو قضا شو چې لمر سترګه ولوېده. بیا نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل والله ما صلیتها د مازدیګر لمونځ خو د مونږ نه هم قضا شوی ده. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وایي چې بیا مونږ ټول اودسونه وکړل هغې نه بعد مونږ چې کله لمر سترګه لوېدلې وه بیا مونږ اول د مازدیګر قضایي وکړله او بیا مونږ د ماښام لمونځ. نو نبي علیه الصلاة والسلام حدیث ته چې کله هم د تاسې نه لمونځ قضا شي د تاسې د هغه قضایي راګرځوي. امام بخاري رحمت الله علیه دا حدیث په خپل کتابو کې ذکر کړی ده چې کله تاسې د لمونځ قضا شي بیا تاسې لمانځه قضایي باب راوړي باب من صلی بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. نو دې نه داسې خبره ثابتوي چې کله هم د تاسې د لمونځ قضا شي بیا د هغه لمونځ قضایي ضروري دی. او غیر مقلدین دا خبرې منلو ته کله هم تیار نه دي. غیر مقلدین یو عالم ده مولوي یونس غیر مقلد دا فرمایي وایي که چېرته تاسې قصدن لمونځ پرېږدئ لمونځ درنه قضا شي بیا او د هغه قضایي کول غواړئ بیا داسې قسم د لمانځو قضایي دا د حدیثو نه ثابت نه دی بلکې داسې کس لپاره توبه او استغفار کافي ده. استغفر الله. دستور المتقی صفحه نمبر 149. نو دا خبره د ثابته کړې ده چې امام بخاري مخالفت هم کړی ده او د نبي علیه الصلاة والسلام مخالفت هم وایي چې کله تاسې قصدن د تاسې نه لمونځ قضا شي بیا د هغه قضایي ضروري نه ده. په حدیث کې دغو ترغیب نشته او دا خبره دی بیانوي چې بیا صرف توبه او استغفار کافي ده. دا نن سبا متجددین ځینې یو طبقه راغله هغه هم خلکو ته دا عداوت ورکوي. دا بلکل غلطه خبره ده چې کله لمونځ درنه قضا شي د هغه قضایي ضروري ده. دومره خبره غیر مقلد عبدالله روکړي دا فرمایي دغه کتاب د فتاوا اهل حدیث جلد نمبر 1 صفحه نمبر 415 کې دا خبره بیانوي وایي که بلوغت نه بعد که چېرته تاسې لمونځونه کم قضا شوي بیا خو بله خبره ده. که چېرته د تاسې لمونځونه دا زیات قضا شوي چې هغو قضا کول د هغو ادایګي مشکله وي بیا تاسې لپاره د هغو قضایي ضروري نه ده. بس چې کوم لمونځ تاسې کړی د هغه کافي ده. څومره غلطه نظریه ده چې بلوغت نه بعده چې کله تاسې لمونځونه کم وي بیا خو خیر ده او چې کله تاسې لمونځونه زیات وي بیا د هغه قضایي ضروري نه ده. بس چې کوم ادا کړي د هغه کافي ده. دا د غیر مقلدینو یوه ډېره غلطه نظریه ده. درېمه حواله داسې غیر مقلده مفتي عبدالستار
فتاوى ستاریہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 154 اور دا سے غیر مقرر شیخ الحدیث اسماعیل سلفی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صفحہ نمبر 115 پتا کہ لکلی دی چې کوم منځونه تاسو نه قضا شوي دي د هغو قضایي نشته. نو څومره غلطه نظریه په خلکو کې پیدا وایي. الله تعالی دې د داسې خلکو نه موږ تاسو ټول په حفاظت کې وساتي. امام بخاري رحمت الله علیه یوه خبره کوي آدھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پہلے او غیر مقلدین بلا خبر دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ خبر منلو ته تیار هم نه ما تاسو دا خبره مخکې کړې وه چې غیر مقلدین د سره تعلق نشته دا خبره چا کړې بس دې ته ګوري چې دا خبره د موږ موافق ده که د موږ مخالف ده که موافق وي که هر قسم سړی دې اخلي او که چېرته دې خبره دې مخالفه وي بیا که هر څومره اوچت سړی دې کله هم